tasu.lspacepakhtosarayast nori kisi.lspace.com.au/pakhtosakhawauri. د دیونه د مهمو پیښو د جزئیاتو سره د اسلام ګل افریدي نیکی هله السلامونه قبول کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند طاهر اندربي ویلي دي چې د سند ایالت په مرکزی ښار کراچي کې پرنجر ځواکونو باندې د وسلواله برید په عکس العمل کې په اسلام آباد کې د افغان ناظم الامور د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ته حضور کړی شوی دی او دته د پاکستان د لوري هغه ټول اسناد سپارل شوی دي چې په دې ورستي برید کې افغان وګړي ککړو. طاهر اندربي زیاته کړه چې د غلیدنې پر مهال باندې پاکستان پر افغان طالبانو یو ور بیا غوکړو چې د هغه وسلوالو ډله چې په افغانستان کې فعالیت کوي او د هغه ځینې په پاکستان کې وسلوالو بریدونو لپاره پلانونه جوړوي نو باید چې د دوی د غوندي ځینې د منځه د وړلو لپاره دوی عملی ګامونه واخلي. ویاند زیاته کړه چې همدغه شانت اسناد په کابل کې د پاکستان سفیر عبدالرحمن نظامانی د افغان طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سپارل دي چې په کې تر غوښتنه شوې ده چې افغان طالبان د هغه وسلوالو ډلو پر ضد باندې ګامونه واخلي کوم چې په پاکستان کې وسلواله بریدونه تر سره کوي او د دوی خوندي ځایونه په افغانستان کې دي. ویاند وویل چې په کراچي کې د رنجر ځواکونو پر مرکز باندې پر وسلواله برید کې افغان وګړي ککړو او یو افغان بریدګر ژوندې نیول شوی دی. دوی پر دغه خبره باندې ټینګار وکړو چې پاکستان د افغان طالبانو ور په ور باندې دغه غوښتنه کړې ده چې د هغه ټولو وسلوالو ډلو پر ضد د ګامونه واخلي چې په افغانستان کې پټ ځای نه لري او د پاکستان د امنیت لپاره یو لوی ګواښ دی. په کراچي ښار کې د رنجر ځواکونو پر مرکز باندې یو وسلواله برید تر سره شو چې پکې درې د رنجر ځواکونو عسكر ووجل شول او دا شنته د درې وسلوالو د وجل کېدو او د یو بریدګر د نیولو ادعا هم وشوه. دغه برید پړه جماعت الاحرار وسلواله ډلې پر خپل اثر واخسته. د پیښې وروسته یو ور بیا د پاکستان د لوري په افغانستان کې په بیلابیلو سیمو کې هوایي بریدونه تر سره شول او دا شنته د پاکستان د لوري د غیدا وکړې شو چې د وسلوالو پټن زینې یو ور بیا په نخښه کړې دي. د پاکستان د اطلاعاتو مرکزی وزیر عطا تارړ په خپل ایکس پاڼه باندې د غیادو بریدونو په اړه لیکلي دي چې په دغه بریدونو کې 15 وسلواله وجل شوی دي. بل ورته د افغان طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد په خپل ایکس پاڼه باندې په دغه برید کې د بیګناه خلکو د وجل کېدو ادعا کړې ده او د پاکستان ټول تورنه یې رد کړې دي. دوی ویلي دي چې په دغه بریدونو کې شپږ د شدي وګړي وجل شوی دي او دا شانته یو سلو درش په نور جوبل شوی دي. د دغه یادو بریدونو په اړه باندې پاکستان اداري چې د استخباراتي معلوماتو پر اساس باندې په پکتیا، پکتیکا او د کونړ په بیلابیلو سیمو کې د جماعت الاحرار او د پاکستانی طالبانو مرکزونه په نخښه کړی دي. پاکستانی چارواکو دریز خپل کړی دي چې دغه بریدونه د هغې په عکس العمل کې دي چې په دې ورستۍ کې په پښتونخوا، بلوچستان او په کراچي ښار کې وسلواله بریدونه تر سره شوي دي. پاکستان ور په ور باندې دغه تور پوره کړی دی چې په پاکستان کې کیدونکو وسلوالو بریدونو کې هغه وسلواله ډلې لاس لري چې په افغانستان کې پټ ځای نه لري او افغان طالبانو دغه وسلوالو ډلو د مرکزونو د منځ د وړلو لپاره هیڅ نه کوي. هم پر دغه ټکی باندې د اسلام آباد او د کابل ترمنځ اړیکې د 13 اتو یا د 9 میاشتو راځي ډېر ترنګلې دي. 15 وړه تجارتي لارې د هر قسمه تجارت او د خلکو د تګ راتګ د لپاره تړل شوې دي. یوازې د پاکستان افغان کډوالو ته بیرته افغانستان ته د تلو اجازه ورکول کیږي. د پاکستان تر ولکې لاندې په کشمیر کې د عوامي اکشن کمیټې د سوري لاندې د 1300 ورځو راځي احتجاجي پرلط پیل دی. د پرلط کوونکو سره د لیدو کتن لپاره د اسلام آباد نه د مخالفو ګوندونو د ائتلاف مشر محمود خان چکزی، پخوانی صدر اعظم شاهد حقان عباسی، مصطفی نواز کوکر، سلیم اکرم راجا او علامه ناصر عباس څوک چې د بیلابیلو ګوندونو مهمه مشران دي کشمیر ته د تلون اسلام آباد پولیسو منع کړی دي. دغه یادو تنانو رسنوي ته په خپل خبرو کې وویل چې دوی د مرکزی حکومت او د پرلط کوونکو ترمنځ د خبرو بهیر پر مخ وړاندې د بوتلو لپاره هڅه کولې خو کله چې دوی خپل سفر د اسلام آباد څخه پیل کړو نو د سهلا په مقام باندې د پولیسو د لوري دوی ته د تلو اجازه ورنکړې شو. دوی و چې د پولیسو څخه یو پختل چې ولې دوی ته د تلو اجازه نه ورکول کیږي او چا دوی ته امر کړی دی. نو دوی ته په جواب کې وویل شول چې د مرکزی حکومت د لوري دوی ته امر شوی دی چې دغه خلکو ته د تلو اجازه ورنکړي شي. دغه یادو مشرانو بیرته د ستنیدنې ورستو یو خبري ناسته هم وکړه او په دې کې دریز خپل
عمل کړو چې باید مرکزی حکومت د پوهه څخه کار واخلي او دغه خلکو ستونزې ووري او د ستونزو د حل په برخه کې د زور څخه کار نه اخلي. د 1300 زورای سي د عوامي اکشن کمیټې په نوم باندې د یو تنظیم د سوري لاندې د کشمیر پر اولاکوټ سیمه کې احتجاجي پرلط پیل دي. دوی د مرکزی حکومت نه بیلابل غوښتنې لري چې پکې تر ټولو لوی غوښتنه یې د کشمیر په اسمبلی کې د مهاجرو کشمیریانو 1200 څوکۍ د منځ وړل دي. د شانته په وړو د برېښنا په بیو کې دوی ته اسانتیاوي ورکول هم شامل دي. خو له دغه غوښتنو پر مهال باندې د خوډه په پیخو کې پولیس او عادي وګړي ووجل شول. لدې ورسو د کشمیر د حکومت د لورې په عوامي اکشن کمیټه باندې بندیز ولګول شو او دغه کمیټه کالادم یا باطل وګرځول شو. د پاکستان مرکزی حکومت په دورستوي کې د بي بي سي هغه راپورونه یو اړخیزه بلل دي چې پکې ویل شوی دي چې د پاکستان مرکزی حکومت کشمیر ته د خوراکي توکو او د داروګانو دوړلو اجازه نه ورکوي او یو شمېر مال وړونکي ګاډي په بیلابلو ځایونو کې په لارو کې درول شوی دي. په کشمیر کې دغه احتجاجي غونډه په داسې حال کې پیل دي چې په راتلونکي 28 جولای باندې د کشمیر د اسمبلی د 350 څوکۍ لپاره ټاکنې بکیږي. په دغه ټاکنو کې 15 وخت عمومي څوکۍ چې پکې بیا 3 د ځای ولسونو او بیا 12 د مهاجرو کشمیریانو لپاره دي، 15 د زنانو لپاره، یو د پوهانو، یو د دینی عالمانو او دغه شنت یو په خارج کې د کشمیریانو لپاره څوکۍ ځانګړې شوې ده. اوس یو خو په سیمه کې د امنیت او وضعیت د کړکۍ سره مخ دي او بل ته د انتخاباتو نیټه رانږدې ده. د مرکزی حکومت د لوري د غستونځ د حل لپاره د یاد کمیټې نه د غوښتنه شوی و چې مرکزی حکومت د دوی د ټولو ستونزو د اورېدو لپاره تیار دی، خو په شرط دی چې دوی د احتجاجي پرلط ختم کړي. خو د کمیټې د لوري ویل شوی دی چې د دوی احتجاجي پرلط په دوام لري او دوی د مرکزی حکومت سره د خبرو کولو لپاره تیار دي. د مرکزی حکومت د لوري په ټولنیزو رسنیو کې هم د یاد کمیټې په اړه باندې بیلابل نتایج شوی معلومات خبروي او وایي چې د یاد کمیټه د زنو هغه هوادونو یا د خلکو نه مرسته اخلي چې هغه د پاکستان پر ضد دي. پر اوس مهال د پاکستان په ډېرو سیمو کې هوا ډېره توده شوې ده او خلک یې له لوی مشکل سره مخ کړي دي. خو بل ورته د هوا پیژندنې ادارې اټکل کړي دي چې د جولای د لومړۍ نیټې نه تر 15 نیټې پورې د هوا د په بیلابلو برخو کې د بارانونو ترڅنګ د سیلابونو او د غرونو د خویدو خطر هم شتون لري. پر اوس مهال باندې د پاکستان په میداني سیمو کې د حرارت درجه د 40 نه واخله تر 40 پورې رسیدلې ده. د شانته په غرایزو سیمو کې د تودوخه درجه د 2 نه واخله تر 15 سنټیګریډ پورې رسیدلې ده. پاکستان د نړۍ په هیوادونو کې شمار دی چې د اقلیم بدلون له امله د ډېر ستونزو سره مخ دي او موسمونو یې ډېر تغیر کړی دی. د دې ونې د مهمو پیښو په اړه جزئیات چې تاسو اوریدل. اسلام ګل افریدي، SBS پښتو، پیښور. کاغوري دغه سنوري کیسې هم او رینو د خپل پودکاسټ، ګوګل پودکاسټ یا هم د خپل خاكي پر پودکاسټ یو اورئ.